أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دی آیت مبارک اللہ پاک د حضرت عزیر علیہ السلام واقعہ ذکر کړی ده. حضرت عزیر علیہ السلام د الله پیغمبر دی. په یو لاره تیریده، بیت المقدس چې کوم ځای کې واقع دی مسجد اقصی، په دې باندې هغه کافر بادشاه حمله کړې وه چې کوم ته بخت نصر په نوم باندې هغه یادیږي، چې هغه هم په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې وه. نو په بیت المقدس باندې حمله کړې وه. د یهودو علما هغه قتل کړي وو، تورات کتاب یې ځان سره وړی و، او دا ټول ښار او آبادي دا یې ورانه کړې وه. د دې نه مخکې حضرت عزیر علیه السلام په دغه لاره تیر شوی و، دا ښار یې آباد لیدلی و، او اوس چې تیرېده نو دا ښار ټول وران و. نو زړه کې راغلل چې دا ښار به دوباره څنګه آباد شي، او دا دومره قتل عام چې دغه ظالم بادشاه کړی دی، دا خلق به بیا هم را ژوندي کېږي. نو چې الله پاک به دا مړي په قیامت کې په کم شان سره، په کم کیفیت سره را ژوندي کوي. پیغمبر د یقین شته په دې خبره چې الله پاک مړي را ژوندي کولی شي، دا دنیا بیا آبادولی شي. خو کیفیت او طریقې معلومول غوښتل چې زه مشاهدې سره ووینم په خپلو سترګو باندې، چې ما ته پته ولګي چې الله پاک به په دې طریقه باندې په قیامت کې مړي را ژوندي کوي. حضرت عزیر علیه السلام او د ده رور چې د هغه نوم عزیز و، دا دواړه په یو ورځ باندې پیدا شوي دي، او بیا دواړه په یو ورځ باندې وفات شوي هم دي. خو د دواړو په عمر کې 100 کاله د مشرۍ کشرۍ خبره په دې واقعه کې ذکر کوي، چې په یو ځل پیدا شوي دي په یو ورځ وفات شوي هم دي. لیکن عزیر علیه السلام ته 100 کاله کشر دی، او هغه رور هغه ته نه 100 کاله مشر دی. دویمه عجیبه خبره پکې دا ده چې عزیر علیه السلام په د وران ښار باندې تیرېده، نو دا وخت کې د ده زوی و چې
چې د هغه عمر 18 کاله. نو هغه زویم بیا د خپل پلار نه 100 کاله مشر دی. هغه بیا د 118 سالو. څنګه مشرو چې کله دا سوال یې وکړ د الله پاک نه چې یا الله دا ښار به بیا څنګه آبادی، دا خلق به څنګه را ژوندي کېږي، قیامت کې به مړي څنګه را ژوندي کېږي. الله پاک د مرګ فرشته راولېږله او د حضرت عزیر علیه السلام نه په اودو باندې روح واخیسته. حضرت عزیر علیه السلام وفات شو. د سره چې کومه سواري وه په خر باندې د سورلي کوله، نو هغه خر هم مړ شو په دغه ځای کې. او د سره چې د خوراک کم سیزونه چې یو په هغې کې انځر و، چې دې ذکر قرآن مجید کې الله پاک د انځرو کړی دی، والتین والزیتون. تین انځر ته ویلی شي. او ورسره د میوو سرس جوس، دا د خوراک دا 2 سیزونه ورسره و. چې دی کله دغه ځای ته راغی او وفات کېده، نو د سحر ټیم نور راختلی و. 100 کاله الله پاک په دغه ځای کې دی مړ وساته. د عمر فرق چې راځي، هغه بل ورور هغه 100 کاله ژوندی دی په دغه وخت کې، او د دو زویم په دغه 100 کالو کې ژوندی دی. نو هغه زوی د پلار نه 100 کاله هغه مشر شو، او کوم ورور چې ورسره یو ځای پیدا شوی دی، نو هغه ترې نه 100 کاله مشر شو. 100 کاله پس الله پاک حضرت عزیر علیه السلام را ژوندی که. یو خوا بل خو یې وکتل، نو هر څه بدل دي. او کم خر چې ورسره و، نو د هغې باره کې ورته الله پاک وفرمایل چې ګوره دی خر ته د هډوکو ډانچه پاتې شوې وه، نور سره بارانونو سره هغه هډوکي هم سپین شوي وو، او ټول هډوکي ځای په ځای بیل بیل پراته وو. نو الله پاک ورته وفرمایل چې اوس دی خر ته ګوره. نو اول د هډوکو ډانچه جوړه شوه، بیا په هغې پسې د الله پاک په حکم سره غوښه اونختله، بیا په هغې باندې د الله پاک په حکم سره سرمن چړو شوه، ویښته چړو شو، بیا پکې الله پاک روح واچو په هغه خر کې. د حضرت عزیر علیه السلام د سترګو په وړاندې هغه خر را ژوندی شو، ودرېدو او په خپله ژبه کې خپل آواز وکړو، چغې ووهلې. دویمه عجیبه خبره په دې کې حضرت عزیر علیه السلام ته الله پاک دا وښوده چې ته هغه د خپل خوراک سیزونو ته وګوره، چې خر خو خورې شوی دی، هډوکي جدا جدا پراته وو، هغه الله پاک را ژوندی کړو. خو د خوراک سیزونو ته وګوره چې 100 کاله په دې ځای باندې په دغه انځر او د میوو په جوس او رس باندې تیر شوي دي، خو هغې بلکل نه رنګ بدل کړی دی، نه خوند بدل کړی دی، نه خراب شوي دي. حالانکه انځر او دا جوس وغیره دومره وخت دا روغ نشي پاتې کېدی، خامخا خرابېږي. دا الله پاک خپل قدرت ورته وښودو چې یو طرف ته ګوره د خوراک سیزونه دي، هغه بلکل تر او تازه پراته دي په خپل حال کې. بل طرف ته خر ته دې ګوره، نو هغه هډوکي جدا جدا پراته دي، او غوښې خورې شوي دي، ویښته ګډوډ یو ځای بل ځای پراته دي، سرمن خورې شوې ده. الله پاک دغه خر د ده په وړاندې را ژوندی کړو، او بیا چې دی د وکتل، نو هغه ښار دوباره آباد شوی و، ځکه 100 کاله زمانه تېره شوې وه. واپس راځي حضرت عزیر علیه السلام خپل کور ته. اوس 100 کاله خو ډېر عمر دی، خو په دغه موقع باندې الله پاک د عزیر علیه السلام نه تپوس وکړو چې تا په دې ځای کې څومره وخت تېر کړو. نو عزیر علیه السلام چې دغه وخت کې نور ته وکتل، نو ماسپښین مازدیګر وخت و. نو خیال یې دا وکړو چې دا خو یا هم هغه ورځ ده چې سحر زه دې ځای ته راغلی وم، نو اوس مازدیګر یا ماسپښین وخت دی، نو د ورځې څه حصه مې په دې ځای کې تېره کړه، او که نه دا دویمه ورځ نو بیا پوره ورځ مې په دې ځای کې تېره کړه. دا جواب یې وکړو چې یا مې ورځ تېره کړې په دې ځای کې، یا د ورځې څه حصه مې په دې ځای کې تېره کړې ده. نو الله پاک ورته وفرمایل چې تا پوره 100 کاله په دې ځای تېر کړي دي. په 100 کاله کې آبادۍ کې او خلقو کې ډېر زیات فرق راځي. روغو نسل هغه په 100 کالو کې دننه د دنیا نه ختمیږي. چې خپل کلي ته لاړو، کم کلي کې چې د ده کور و، نو هغه کلی هم آباد شوی و. دی چې کله د کلي نه راوتلی و، نو د دې کور د ښار په کناره باندې و، د کلي په کناره باندې. اوس هغه کور په آبادۍ کې ګیر شوی و، د کلي په منځ کې و. نو کور ورته معلوم نه و. یوه بوډۍ زنانه ناسته وه،
هغه په سترګو باندې معذوره وه او په خپو باندې شله وه. هغې سره سلام کلام یې وکړو، بیا یې ترېنه تپوس وکړو چې د عزیر علیه السلام کور دلته کوم ځای کې دی؟ وایي د کوم عزیر؟ اخو وفات شوی دی او خورې شوی به د هغه خو ډېر وخت شو. نو ده ورته وویل چې نه زه عزیر علیه السلام یم. نو هغه بوډۍ ورته وویل چې ښه ته عزیر علیه السلام یې، نو د هغه خو به دعاګانې قبلېدې، مستجاب الدعواتو، ځکه انبیا علیهم السلام ټول مستجاب الدعوات دي، نو د هغه دعاګانې به قبلېدې. نو که ما ته دې دعا وکړه او زما دا سترګې الله پاک ښې کړې او زما دا خپې الله پاک ښه کړې، نو به زما به بیا یقین راشي چې ته عزیر علیه السلام یې، نو تا ته بیا ستا کور زه وښیم چې ستا کور کم دی. د الله پاک نه دعا وغوښتله، د هغه بوډۍ سترګو کې الله پاک نظر واچو او خپې الله پاک جوړې کړې. نو ده ته یې کتل، ویې پېژنده چې واقعي دا عزیر علیه السلام دی. بیا ورسره شوله او چې کوم د دې کور و نو هغه یې ورته وښوده. نو کور کې بچیم دي، نوسیم دي، هغې خو پېژني نه چې دا څوک دی، ځکه 100 کاله ډېر وخت تېر شوی دی په منځ کې. نو چې دی کور ته داخل شو نو دغه بوډۍ دغه زامنو ته او نوسو ته وویل چې دا زامنو ته یې وویل چې دا ستاسو پلار دی او نوسو ته یې وویل چې دا ستاسو نیکه دی. په د هغې بیا هم یقین نه راته. نو هغې 2 خبرې مخې ته کېښودې چې که 2 خبرې موږ ته مشاهدې سره ثابتې شوې، موږ په خپلو سترګو باندې ولیدې، نو بیا به زموږ یقین راشي چې او دا زموږ پلار او نیکه دی. هغه زوی یې وویل چې ما ته دا خبره یاده ده چې زما د والد محترم د حضرت عزیر علیه السلام په ملا باندې د دې دواړو اوږو په منځ کې د سپوږمۍ شکل جوړ شوی. نو که هغه پکې وي نو بیا به ما ته پته ولګي چې واقعي دا زما والد محترم دی. نو چې قمیص یې اوچت کو او ویې کتل نو په شا باندې د سپوږمۍ هغه نښه موجود وه. وی دویمه نښه د هغه دا وه چې هغه ته تورات کتاب په یادو باندې یاد و، د تورات حافظ و، په یادو یاد کړی و. نو که تورات کتاب یې موږ ته په یادو وورو نو د دویمې نښې سره به زموږ مزید تسلي وشي. نو هغې تورات کتاب راواخېست، هغه بچو نوسو هغې ته کتل او عزیر علیه السلام په یادو لګیا دی، د تورات تلاوت کې هغې ته وورو. نو هغې ټولو یقین راغی چې واقعي دا حضرت عزیر علیه السلام دی. نو دغه واقعه الله پاک په دې آیت مبارک کې موږ ته بیانوي چې د حضرت عزیر علیه السلام ته الله پاک د قیامت د ورځې مړي راژوندي کول د هغې طریقې ورته وښوده چې په دې طریقه باندې به قیامت کې مړي راژوندي کومه، او د کوم ښار باره کې چې ته وایې چې دا به څنګه آباد شي او دا خلق به بیا څنګه راژوندي شي او د ښار رونق به بحال شي، نو هغه به په دې طریقه باندې کېږي. او کلذي یا ته نه ده معلومه واقعه او حال د هغه کس مر علی قریة چې هغه تیر شو په یو کلي باندې. د کلي نه مراد د بیت المقدس ښار دی چې په دغه ښار باندې تیر شو او بخت نصر بادشاه په هغې باندې حمله کړې و، هغې ټول وران کړی و. وهي خاویة او دا کلی راغورځېدلی و علی عروشها د خپلو چتونو د پاسه، یعنې اول چتونه راغورځېدلي وو، بیا د هغې د پاسه دیوالونه راغورځېدلي وو، ټول ښار روان شوی و، آبادي ختمه شوې وه، وران ښار و. او دې نه مخکې آباد لیدلی و او اوس یې وران ولیده، نو زړه کې راغلل چې دا ښار به بیا څنګه آبادېږي. قال حضرت عزیر علیه السلام وویل انا یحیي څرنګې به راژوندی کي او آباد به کي هذه الله دا ښار الله پاک بعد موتها رستو د موت د دینه چې دا خلق مړ شوي دي، دا ښار روان شوی دی، نو د دې د ورانېدو نه پس دا ښار به الله پاک څنګه آباد کي. نو الله پاک اوس مشاهدې سره هغه ته ښیي چې داسې به آبادومه. فاماته الله نو مړ وساتو الله پاک ده لره 100 عام 100 کاله، 100 سلو ته ویلی شي او عام کال ته ویلی شي. دغه ځای کې دی اوده شو نو په خوب کې تېنه الله پاک روح واخیسته، نو 100 کاله په دغه ځای کې مړ پاتې شوی دی. 100 کاله پس الله پاک په خپل حکم سره بیا راژوندی کو. ثم بعثه بیا راپاسو ده لره الله پاک دوباره ژوند یې ورته ورکو.
نو بیا ترنه الله پاک تپوس کې قال الله پاک ورته وفرمایل کم لبسته څومره وخت دې تیر کو په دې ځای کې قال حضرت عزیر علیه السلام جواب کې وویل لبست یوما ما وخت تیر کړی دی په دې ځای کې یوما یو ورځ پوره که پرون راغلی ومه او ورځ بدله شوې ده نو شواروز مې وشو پوره ورځ مې دلته تېره کړه ده او که نه زه سحر راغلی یم اوس ماسپښین مازدیګر کې راپاڅېدم او بعد یوم یا بعضې حصه د ورځې نیمه ورځ یا پوره ورځ مې دلته تېره کړې ده 100 کاله تیر شوي دي خو پوه شوی نه دی چې 100 کاله زه دلته پاتې شوی یم قال الله پاک ورته وفرمیل بل لبست بلکې تا وخت تیر کړی دی په دې ځای کې 100 عام 100 کاله نو اوس د خوراک او د هغې خر باره کې ورته فرمایي فانظر نو ته وګوره الی طعامک خپل خوراک ته و شرابک او د څکلو څیزونو ته چې کوم طعام تا سره و انځر در سره و نو هغه په خپل حال پراته دي تر و تازه پراته دي او کم شراب د څکلو څیز ته شراب ویلی شي په عربۍ کې چې هغه د میوو جوس او رس ورسره وی هغې ته هم وګوره لم یتسنه چې هغه بدل شوي نه دي خراب شوي نه دي بالکل په خپل اصل حالت کې الله پاک په خپل حکم سره 100 کالو کې هغې کې څه فرق نه دی راغلی د الله پاک په حکم باندې د خوړلو څکلو څیزونه بالکل تر و تازه پراته دي څښا شوي نه دي خراب شوي نه دي رنګ ذائقه خوند رنګ هغې بدل کړی نه دی وانظر او وګوره الی حمارک خپل خر ته حمار په عربۍ کې خر ته ویلی شي وی خپل خر ته وګوره نو چې وی کتل هغې ته نو اډوکې ځای په ځای پراته او د خر د بدن غوښې هغه خاورې شوې وې ولنجعلک او د پاره د دې چې مونږه وګرځو تا لره آیتا یوه لویه نښه للناس د خلقو د پاره چې خلقو ته پته ولګي چې عزیر علیه السلام 100 کاله الله پاک مړ ساتلی دی او بیا 100 کاله پسې را ژوندی کړی دی نو د خلقو هم د قیامت په ورځ باندې یقین راشي چې قیامت کې به الله پاک مړي دغه شان را ژوندي کوي څنګه چې حضرت عزیر علیه السلام او د هغه خر هغې 100 کاله پس دواړه را ژوندي کړل نو دا به د خلقو دپاره یوه لویه نښه د عبرت او د نصیحت جوړه شي وانظر او وګوره الی العظام اډوکو د خر ته عظام اډوکي ته ویلی شي د خر هغه اډوکو ته دې ګوره کیف ننشزها چې څرنګې موږ را جمع کوو دا اډوکي او یو بل سره یې پیوند کوو نو یو اډوکی به د الله په حکم سره د بل اډوکي سره یو ځای کېدو ډانچه د اډوکو جوړه شوله ثم نکسوها ثم بیا نکسوها موږ ور اغوندو د اډوکو ته لحمه غوښه بیا هغه کومه غوښه خورې شوې وه هغه الله پاک واپس په خپل قدرت سره په خپل حکم سره جوړه کړله او غوښه په اډوکو پسې د الله پاک په حکم سره انختله او دغه شان سرمن او بیا ویښتو او بیا پکې الله پاک روح واچو خر پاسېدو اوازونه یې وکړل په خپله ژبه کې نو دا هر څه حضرت عزیر علیه السلام ولیدل فلما تبین له فلما پس هر کله تبین چې حقیقت واضح شو او ښکاره شو له د حضرت عزیر علیه السلام په وړاندې نو دا هر څه ولیدل قال اویل حضرت عزیر علیه السلام اعلم زه پوهېږم ان الله بشک الله پاک على كل شيء قدیر په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی نو په دې باندې هم د الله پاک قدرت شته دی چې قیامت کې به مړي را ژوندي کوي او په دې هم قدرت شته دی چې په دنیا کې الله پاک مړي را ژوندي کوي او په دې باندې هم قدرت شته دی چې وران ښار الله پاک بیا آباد کو او د هغې رونق او ښایست هغه دوباره بحال شوی دی نو چې دا ټول ناشنا واقعات یهودیانو ولیدل او دا خبرې ټولې واورېدې نو دغه وخت نه بعضې یهودیانو وویل وقالت اليهود عزیر ابن الله چې حضرت عزیر علیه السلام نعوذ بالله د الله پاک زوی دی چې 100 کاله مړ وساتو بیا یې دنیا ته راولېږه بیا یې ژوندی کړو دغه وخت نه د بعضې یهودیانو دغه عقیده جوړه شوې ده او کالذي مر على قرية یا تا اونلیدو حال د هغه کس چې هغه تیر شو په یو کلي باندې په یو ښار باندې وهي خاویة او دغه کلی او ښار راغورځېدلی و
على عروشها د خپلو چتونو د پاسه. قال حضرت عزیر علیه السلام اویل انا یحیی سرنګ برا ژوندې کی هذه الله دا خار الله پاک بعد موتها رست دورانی د دینه چې وران شوی د بیا بسنګ آباد شي. فاماته الله نو مړ اوساته دلره الله پاک 100 عام سل کاله ثم بعثه بیا را ژوندې که سل کاله پس. قال الله پاک ورته فرمایل کم لبستا څومره وخت دې په دې ځای کې تیر کو. قال حضرت عزیر علیه السلام وویل لبست یوما ما پوره یو ورځ دلته تیره کړې ده او بعد یوم یا د ورځې څه حصه مې دلته تیره کړې ده. قال الله پاک ورته فرمایل بل لبستا بلکې تا وخت تیر کړی دی 100 عام سل کاله. فانظر نو ته وګوره الی طعامک خپل خوراک سیزونو ته و شرابک او د سکلو سیزونو ته لم یتسنه چې هغه بدل شوي نه دي خراب شوي نه دي. وانظر او وګوره الی حمارک خپل خر طرف ته ولنجعلک او د پاره دی چې مونږه وګرځو تا لره تا جوړ کو آیة للناس یو لویه نښه د خلقو د پاره چې خلق عبرت واخلي نصیحت قبول کی. وانظر الی العظام او وګوره اډوکو د خر ته کیف ننشزها چې څنګه را یوځای کو را جمع کو منګه د اډوکي د خرڅ ته ثم نکسوها بیا سرنګ منګه اغوندو دغه هډوکو ته لحمه غوخه. فلما تبین له هر کله چې حقیقت واضح او ښکاره شو د حضرت عزیر علیه السلام په وړاندې چې په دې طریقه باندې الله پاک خارونه آبادوي په دې طریقه باندې به الله پاک په قیامت کې مړي را ژوندي کوي. قال اویل حضرت عزیر علیه السلام اعلمو زه پوهیږم ان الله بشک الله پاک على كل شيء قدیر په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.